دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د حریت رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وخت د سهار 10 بجې نن چهارشنبه د 1440 هجري قمري کال د جمادی الثاني 15 او د 1401 هجري شمسي کال د مرغومي 28 نیټه ده. په پایل کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. خلیفه سراج الدین حقانی افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي له رئیس سره کتلي. د اوبو او انرژۍ وزارت د شاواروس بند پروژه ګټې اخیستنې ته نږدې شوې. د جلال آباد ښاروالي دغه ولایت کې د نږدې 12 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو سړک د کانکریټ اچولو چارې پیل شوې. او له نړۍ به واورئ چې زلنسکي له خپل آلماني سیال والټر شټاین سره خبرې کړې دي. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. اوس هم بشپړ خبرونه. زه الیاس جواد یم. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي له رئیس رافایادیابیوچ سره کتلي دي. یاد وزارت په خپور کړي بیان کې ویلي چې ښاغلي وزیر د اروپایي ټولنې د پلاوي له پخواني ماموریت مننه کړې چې بشري مرستو برخه کې افغانستان سره همکاري کړي او هیله یې ښودلې چې بشري مرستې لا دوامداره وساتي او معتادینو د صحت له روان کمپاین سره همکاري وکړي. په بیان کې راغلي چې اغلي رافایادیابیوچ له کورنیو چارو وزیر مننه کړې چې د امنیت په تأمین کې د پام وړ هڅې کړې دي او د نړیوالو بشري مرستو کارمندانو ته یې لار هواره کړې ده چې د بشري بحران سره مبارزه وکړي. د ټاپي پروژې مسؤلین د اسلامي امارت له امنیتي چارواکو سره د دغې پروژې د امنیت په تړاو خبرې وکړې. د ټاپي پروژې اجرایوي رئیس او نورو مسؤلینو د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو او استخباراتو لوی ریاست له استازو سره د ټاپي پروژې د امنیت نیولو په موخه ګډه ناسته ترسره کړه. په دغه ناسته کې چې د افغانستان لپاره د ترکمنستان هیواد سفیر هوجا آویزیوف هم ګډون درلود. یا د پروژې د امنیت نیولو په موخه هر اړخیزې خبرې اترې وشوې. راغلو مسؤلینو جوړه شوې طرحه د یادو ادارو مسؤلینو ته وسپارله او له دوی څخه یې وغوښتل چې خپل هر اړخیز اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. وروسته د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې لوی ریاست رئیس مولوي حماس په خپلو خبرو کې دوی ته ډاډ ورکړ چې ټاپي د افغانانو لپاره یو حیاتي پروژه ده او اسلامي امارت به په ټول توان د یادې پروژې امنیتي چارې په پوره رښتینولۍ سره ترسره کړي. د یادونې ده چې اسلامي امارت تر دې وړاندې هم د ټاپي پروژې د بشپړ امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی و. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د شاواروس بند پروژه ګټه اخیستنې ته نږدې شوې. د هیواد پلازمینې کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاواروس بند چارې بشپړېدو ته نږدې شوې. د مسؤلینو په خبره چې تر پسرلي ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلینو ویلي چې د ودانیز شرکت له لوري د دې بند 99 سلنه چارې پای ته رسېدلې او ګټه اخیستنې وروسته به دغه بند د 3600 هکټاره کرنیزې ځمکې د خړوبولو ترڅنګ 1.2 میګاواټه برېښنا هم تولید کړي. جاپان د افغانستان روغتیايي سکتور پیاوړتیا د غوره روغتیايي خدماتو وړاندې کولو په موخه 1.3 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ویلي جاپان د افغانستان روغتیايي سکتور پیاوړتیا په ځانګړې توګه نسایي او ولادي برخه کې د غوره روغتیايي خدماتو وړاندې کولو په موخه 1.3 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي. دغه صندوق په یو ټویټ کې لیکلي چې جاپان دغه مرسته په هلمند کې د روغتیايي خدماتو پیاوړتیا لپاره استوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA په خبره دغه اندازه مرسته بل 29 روغتیايي مرکزونو سره وشي څو په بیړنیو حالاتو کې له ښځو سره روغتیايي خدماتو ته دوام ورکړي. د جلال آباد ښاروالي وایي دغه ولایت کې د نږدې 12 میلیونه افغانیو په ارزښت یو سړک د کانکریټ اچولو چارې پیل شوې. د جلال آباد ښاروالي له لوري د ښار په 8مې ناحیې قاسم آباد ښارګوټي کې د 11.9 میلیونه افغانیو په ارزښت 1 کیلومتر سړک او دواړو غاړو ته د 2 کیلومتر ویالو کانکریټ کولو چارې پیل شوې. د یادې ښاروالۍ مرستیال مولوي مومن حمید ویلي چې د دې پروژې ټول لګښت د دغه ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي چې چارې به یې د 4 میاشتو په موده کې بشپړې شي. او له نړۍ لرو زلنسکي له خپل آلماني سیال والټر شټاین سره خبرې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له خپل آلماني سیال والټر شټاین سره د ویډیویي تماس له لارې خبرې کړې. ولسمشر زلنسکي د روان کال له پیل راهیسې د اوکراین په اړه د مهمو دفاعي پریکړو له امله د آلمان له حکومت څخه مننه وکړه او د آلمان ولسمشر فرانک والټر شټاین
مایر ته ویلي چې د برلین له مالي او بشري مرستو څخه منندوی دی. نوموړي پرون په یوه ویډیویي تماس کې والټر شټاین ته ویلي چې هغه غواړي د آلمان له اتباعو څخه مننه وکړي چې په دې سخت وخت کې د اوکراین اتباعو ته پناه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له خپل جرمني سیال سره یې د لومړۍ کرښې پر وضعیت هم خبرې کړي دي. په همدې حال کې د اروپا د کمیسیون مشر ارسولا وان در لاین پرون د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي فورم یا WEF په غونډه کې په خپله وینا کې ویل چې اوکراین نړۍ ته حرکت او اروپا ته الهام ورکړی او د دغه هیواد خلکو ته ډاډ ورکولی شي چې اروپا به تل ورسره ولاړه وي. دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور کلی څوک د حریت راډیو قدرمنو اوردونکو دا او تر دې مهاله وروستي خبرونه له پاملرنې مو مننه. تر بیا ښې چارې لویه لا مومل. حریت راډیو د هر ډول تازه دقیق ماسق او پر وخت خبرونو باوري سرچینه. که غواړئ د هیواد سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو معلومات خبر شئ نو له 88.5 حریت FM سره پاتې شئ.